د هلمند عامې روغتیا ریاست کې د پولیو د واکسین د کمپاین د پرانیستي په مراسمو کې د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر نقیب الله فاتح وویل سر له سبا دوشنبې ورځې به د پولیو د واکسین کمپاین پیل شي. د ښاغلي فاتح په وینا د پیل شوي کمپاین په لړ کې به 12 لکه ماشومان ته د فلج ضد واکسین څاڅکي او د چینجي ګولۍ ورکول شي. عموما د ولایت همکاران د ولایت له طرفه څخه اطلاعات کلتور فرهنګ ریاست څخه او عموما چې زموږ سره ټول همکاران دي د حج او اوقاف په ریاست که د تعلیم و تربیه شي زموږ سره همکاري وشي چې دغه یو وخت موږ د دې شاهدان اوسو چې دغه میکروب زموږ په ولایت کې نور محفوظ ووسو. د عامې روغتیا ریاست د واکسیناسیون د ادارې مشر ډاکټر محمد الله زاهد وویل چې د پولیو یا ګوزڼ پر ضد د ماشومانو د واکسینولو کمپاین به په سمه توګه ترسره شي چې په دې برخه کې د کورنیو د مشرانو، دیني علماو او بانفوذه مشرانو همکاري اړینه وبلل. موږ انشاءالله آمادګي لرو پوره ټولو ولسوالیو ته تقریبا هغه ولسوالۍ ته سپلای پرون رسېدلی دي، نږدې ولسوالۍ ته به نن ورسېږي. رضاکاران ټرین شوي دي، واکسین او لوجستیکي سامانالات تر ولسوالۍ پورې نن او پرون به رسېدلي او سبا به عملا کمپاین پیل کړو. دیني عالم مفتي عبدالمتین رحماني د پولیو یا ګوزڼ پر ضد د ماشومان د واکسین پر ارزښت او ګټو یې خبرې وکړې. ویل چې د ټولنې د وګړو شرعي مسؤلیت دی چې د کمپاین په ښه تطبیق کې ماشومان له تلپاتې معیوبیت ته وژغوري. الله متعال په قرآن عظیم الشان کې فرمایي چې وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. عمل وکړئ، الله متعال د تاسو عمل ګوري، رسول الله د تاسو عمل ګوري. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم ژوندی او مؤمنان د تاسو عمل ګوري. علما فرمایي چې د دغه مبارکه آیت نه دغه د مانیټورینګ یا نظارت قضیه هم ثابتېږي. صحیح خبره ده چې مانیټورینګ نظارت تاثیر لري، خو د دې نه مهمتر دا ده چې د دې کارمند په نیت و وجود و ذهن کې دغه اخلاص ایمانا ځای په ځای شوي. د روغتیايي مسؤلین د معلوماتو پر اساس په 2015 کال کې د پولیو یوه مثبته پیښه د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې ثبت شوې ده.